خدای دې وساته، خدای دې وساته. سلامونه زما لخوا متقابل سلامونه او ډېرې نیکې هیلې، درانه تعظیمات، احترامات او درنښتونه تاسو ته، ستاسو ټولو متعلقینو، ملګرو، دوستانو ته، کلیو کې. نو هیله ده چې وطن کې په خیر اوسېږي. دا کرسمس چې خلاص انشاءالله تعالی ستاسو سرنوشت به معلوم شي. او پاتې شو فیسبوک، شاید چې ټویټر هم د یو څه مودې لپاره مخ په کړم. د فیسبوک د بندېدو دغه مې ځکه وکوله فیصله، ما خپل هلته کومه چا پروژه اخیستې وه د استرالیا له حکومت څخه $1.5 میلیون، او بیا یې دا پکې ورکړي وو چې $10,000 ده ته ورکوو. خدای دې وساته انشاءالله تعالی. زه به رابطه کې به یو سره نو راځم، په دا څو ورځو کې راځم له خیره سره. السلام علیکم اکا، بخښنه غواړم تا پوسټ کړی په پیج کې، هغه ما نه وکتله، دلته انټرنیټ لږ سلو ده. ما هم پوسټ وکړ، دواړه موضوع یو څه په ټکر کې راغلي، خو زه خیر پروا نه کوي. د خلکو تقریبا د یو نسل دپاره د زموږ جغرافیه د ښه ژوند کولو نه یو ځل بیا وویستله. والا چې هره ورځ د مدرسو خبر اورم کاکا سخت ځورېږم، ډېر زیات ځورېږم. هره ورځ اوس د نن ما خبر وکړه 1,000,000 کسان هم دا اوس په مدرسو کې ژوند هغه دي چڼې دي، او دا به 3 کاله وروسته 3.5 میلیونه شي، 10 کاله وروسته دا تقریبا 10 میلیونه کېږي. 10 میلیونه ملایان چې شي نو دا ټولنه به څنګه جوړه شي؟ دا همدا ستا خبره ده چې بس دغه ټولنه د دغه جغرافیه د نړۍ په تنور بدلوي او د نړۍ په د تروریزم په مرکز بدلوي. بس همدغه کیسه د افغانستان ته ټوله دنیا یوه شوې ده. خدای پاک دې ورحمېږي، خدای پاک دې زما کار وکړي چې ووځم. رښتیا خبرې ډېر زیات مې زړه تنګ دا کړ. هېڅ دې محیط سره زما فکر زما نه لګېږي، هېڅ ورسره جوړېږم نه. خدای دې ورحمېږي. او نور چې هغه د ټولنې د فکر د جوړولو کار کوي، هغه د بهر نه هم کولی شي. اوس اجتماعي رسنۍ ډېرې هغه دي فعالې دي او ورځ په ورځ فعالېږي. خدای دې رحم وکړي اکا، ژوندی اوسې، سلامت اوسې. تا دې